ګرانو مینوالو او قدرمنو کتونکو زه ستاسو قربا نعیم ادم خان یو ځل بیا د جانانه مسافره پروګرام سره حاضر یم. ستاسو په ډیر اصرار او ستاسو په رای سره نن بیا منګه د فاروق حسین باچا او د فضل وهاب درس صاحب رابلل دی او د هغه د هغوی د کلامونو نه به خوندونه اخلو، د ملګرو سره او د مشرانو سره به خبرې اترې کوو او تاسو سره به شریکو. نو راځئ چې پروګرام ته ورشو. ګرانو ملګرو، د پروګرام نه خو خوند اخیستی خالد خان حسرت صاحب را سره ناست دی، زموږ د پښتو ژبې یو خوږ او نوموړی شاعر دی. د هغه نه د مسافرو ملګرو په ژوند په حالت کې باره کې به تپوسونه دې وکړو. راځئ چې د خالد خان صاحب نه څو تپوسونه وکړو. خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه څنګه حال دی؟ صحت دې څنګه دی؟ خیرونه دي، ټیک ټاک. خالد صاحب د زموږ مینوال د اتن ټي وي تاسو په شیشه ګوري او زیاتره مینوال تاسو د شاعرۍ نه خوندونه مخلي، خو نن زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې زموږ کوم مسافر دلته کې په دې وطن کې میشتري، هغه که په زریبو کې ژوند کوي، که په لیبر کیمپو کې ژوند کوي او کوم چې لکه سخت ژوند تیروي، یو زموږ نور ملګري چې کوم په وطن کې دي او هغوی دلته راتلل غواړي، نو د دې په باره کې تاسو د خپل تجربې نه دوی ته څه مشوره ورکول غواړئ؟ اول خو زه د ستاسو د ټلویزیون په دې رنګینه هنداره باندې خپل ټولو مینوالو ته د زړه له تنه دواګانې او سلامونه وړاندې کوم او ستاسو د نعیم صاحب ستاسو او ستاسو د مشرتابه ستاسو د اتن ټلویزیون د ټولو چارواکو ستاینه او مننه کوم. څو پورې چې ستا د پروګرام تعلق دی غالبا جانانه مسافره، نو په وینا کې خو دا دواړه ټکي یو شان لګي، خو د دواړو ټکو ترمنځ ډېر لوی تفاوت دی. یو خوا جانان نه چې جانان خو تا ته پته ده چې اکثر زموږ پښتو مصري دي چې جانان د مور او پلاره خوږ دی، ځکه مې اوښکې د نازمینو سترګو ځینه، خو چې بیا کله دغه جانان مسافر شي نو یو بل غم سړي ته وراوړاندې شي او بیا د جانان په غم کې خلک دا سی وایي چې مسافري دې ډېره وکړه، رب د ثواب د خپل وطن وکمینه. نو چې یو جانان شي یو مسافر شي نو دا د ژوند هغه خواږه روپ کړي. اول خو به زه دا ووایم چې الله دې وکړي چې زموږ دا ټول مسافر په خپل وطن شته شي او په خپل وطن چې جانان چېرته جانانه جدا نه شي، او که څومره بیا بدبختي زموږ دغه شانتې د وطن حالات هم داسې دي چې لکه مونږ څه وینو نو دا خبره ډېره زر ممکن راته نه ښکاري. نو زه به دغه ووایم چې کوم سره سوال تعلق دی چې هر هغه زلمی هر هغه وګړی چې د وطن ته مسافرۍ دپاره راځي نو باید چې هغه د اول ښه تعلیم یافته وي، که هغه په هره شعبه کې وي، او که چېرې دغه شانتې نه وي نو په کار ده چې یو هنر دی د هغه په لاس کې وي. ولې چې ځینې داسې هنرونه چې ډېر لږ لږ څه لکه الکتریشن شو یا شو لکه پلمبر شو، پایپټر شو، که نه دغه پلمبر چې وي یا دغه شانتې رنګونو واله شي، دا ډېر دا هنرونه په ډېر لږ وخت کې زده کېږي. دلته کې خلک تا ته پته ده چې راشي د لیسنس دپاره کلونه انتظار کوي، خپلې پیسې خرچه کوي او دلته کې پراته وي او په ډېرو قرضو کې بوخت شي. نو باید که د دغې په ځای باندې دی په وطن کې 2-3 میاشتې یو داسې هنر له ورکړي، تا ته پته ده چې څنګه دې وطن ته راشي نو هنرمند ته ډېر زر کار میلاویږي. نو دې سره به یو پیدا خو غټه دا وشي چې لکه دی به په روزګار وي او د روزګار سره به دی د وړاندې تو هڅې کوي چې دی به که د لیسنس نه کوي او که د بلې لارې کوي، خو دی په خپلو خپو باندې ولاړ وي. زموږ بدبختي دغه ده چې هلکان داسې راشي نه تعلیم وي نه ورسره په لاس کې څه هنر وي، نو داسې خلکو دلته کې ګرانه شي او بیا تا ته پته ده وطن داسې حالاتو له دلته کې موس راغلی دی ډېره ګرانې دي لکه د وطن. نو زه وایم چې لکه دلته هم چې سړی په لږو پیسو را نه شي، زه اکثر خپلو ملګرو ته وایم چې د دوبۍ چې کوم حالات روان نه چې 2000 نه ته 1 درهم هم کم میلاویږي دی وطن ته مه راځئ. بالکل ستاسو خبرې ډېرې خوږې خبرې مو کړې، ډېرې ښکلې خبرې مو کړې او څنګه چې ستاسو د خبرو نه پته ولګېدله موږ ته چې زموږ په وطن کې د تعلیم چې کوم تعلیم دی اوس کوم عام تعلیم چې دی هغه که نارمل ایجوکیشن چې کوم دی، ټیکنیکل ایجوکیشن پکې ډېر کم دی. بل زموږ چې کوم خلک راځي نو لکه څنګه چې تاسو خبره وکړله کوم کسان چې راځي نو هغوی زیاتر لکه د ډرایورۍ کوشش کوي، دغه دوی لپاره یو غټ کار ښکاري
نو که دا خلک د دې ډرایورۍ او د دې په ډرایوینګ لایسنس چې کومې خرچې دلته کوي که دا خرچې په پاکستان کې په ځان خرچه کړي او یو الکتریشن کورس وکړي یو پلمبر کورس وکړي نو زما په خیال دلته به ډېر په ګټه کړي. په دې وړ کې زموږ د ګاونډي هیوادونو چې کوم دي نو هغه ډېر مخکې دي. خالد صاحب تاسو ډېره ښکلې شاعري هم کوئ نو زمونږ د ملګرو ته تاسو څه ډالۍ کول غواړئ څه ښکلې څه شاعر خدا کوم سترګې او کوم چې کوم حالاتو نه تېرېږي نو هغه ډېر سندره کوي. زه به د خپل کلام څو شعرونه وړاندې کړم وایي دا چې راتلل او راج د مړو په دې ښار یې کوو دا چې راتلل او راج د مړو په دې ښار یې کوو زمونږ د خلکو د سرونو کاروبار یې کوو او ولس د یارې ژوند کوو د خامارانو منځ کې ولس د یارې ژوند کوو د خامارانو منځ کې بس چې د چا وس رسېدلو نو ګزار یې کوو او دلته کې خلکو په پښتو او پښتنو څه کول دلته کې خلکو په پښتو او پښتنو څه کول دلته کې هر سړی په منډه و خپل کار یې کوو او د خېټې غم خلک په سر داسې راغسته و چې د خېټې غم خلک په سر داسې راغسته و چې هیڅ چا جنت دوزخ ته نه کته روزګار یې کوو او چې انسانانو خپل واړه واړه بچي قتلول چې انسانانو خپل واړه واړه بچي قتلول مرغۍ د جالو نه راوتې وې ازار یې کوو او بس خو شاعرو چې په ګوتو یې لفظونه شمارل بس خو شاعرو چې په ګوتو یې لفظونه شمارل نور خو که هر څوک د خپلو پیسو شمار یې خږوو بس خو شاعرو چې په ګوتو یې لفظونه شمارل نور خو که هر څوک د خپلو پیسو شمار یې کوو او خالد د خپله بې وسۍ کې نور کولی څه شو دغه یې وسو چې د خپل زړګي اظهار یې کوو. ډېره مننه ښه د آباد اوسئ خالد صاحب ډېره مننه ستاسو نه الله هم راته لره ډېره مننه ډېره مننه. خمارنا د منم پاننګو خو زما نصیب نشته د پسکو کې ستا دیدن راته د خپل وطن نظام شو اوږدګي مې ساتي په زولنو راواخله بیا د انقلاب سره نشانونه منو نخور انقلاب غواړي د ازاد انقلاب په خندا کو د ژوند مړاوي ګلونه ګلالو سنو نخور انقلاب غواړي د ازاد انقلاب راواخله بیا د انقلاب سره نشانونه منو نخور انقلاب غواړي د ازاد په وطن شوي د ظلمیانو وینې و په تاسو باندې سوال کوي د خویندو میندو ماشومانو وینې و په تاسو باندې سوال کوي د مزدورانو کسانانو وینې و په تاسو باندې سوال کوي د ځان ګټل غواړئ نو شیندئ سرونه ګلانو اور انقلاب غواړي د ازاد انقلاب وخت به د انقلاب نشانونه نه منو خندا پر فصل کې خوراکا ملګرو دغه څه دې داسې کېږي یو خوا پول او بل خوا ساړه لري ملګرو دغه څه دې داسې کېږي د یو وطن د یو ادم زامنو ملګرو دغه څه دې داسې کېږي
لول بغواړي زولنې د زلزلې ګلالو زلو خور انقلاب غواړي د آزاد انقلاب وخت بیا د انقلاب سره نشانونه لیمنو زلو دا خور انقلاب غواړي د آزاد انقلاب دغه خورې او وطن په خاطر ملګرو پاسې بیداري پیدا کړې د دې تاله والا ګلشن په خاطر ملګرو پاسې بیداري پیدا کړې د سرو ګلونو ګل وطن په خاطر ملګرو پاسې بیداري پیدا کړې راځئ چې ورک کړو دا تضاد دغه ظلمونه ګلانو خور انقلاب غواړي د آزاد انقلاب وخت بیا د انقلاب سره نشانونه لیمنو ظلمو خور انقلاب غواړي د آزاد انقلاب وخت بیا د انقلاب سره نشانونه لیمنو ظلمو خور انقلاب غواړي د آزاد انقلاب ستا د خپلو پردو قدر کومه ته خود ستا د سپو قدر کومه چې پښتو ورپکې نه وي سړی ورک شي زافکار تل د پښتو قدر کوما او بیا د پزلا درنجو تور خال وهلې شال د پسر کړي نری نری باران بیا د پزلا درنجو تور خال وهلې شال د پسر کړي نری نری باران ضرور د لګبلي نری نری باران خوب تختی دلی شاد پسر کلی نری نری باران روت لگبلی نری نری باران
کوڅه کې د ملنګانو په جامه کې بهر ولاړ دې په کوڅه کې د ملنګانو په جامه کې دا ستا دیدن لا شګیوال پرهیز راغلی ترشا دې په سر کلي نري نري باران یا دې په زلا د رنجو تورخال وهلي ترشا دې په سر کلي نري نري باران سرور دې لګولي نري نري باران سرور دې لګولي نري نري باران